ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله او امید ده چې روغ صحت به ولرئ. راځو د 12م ټولګي څلورم درس ته او موضوع مو زاویه فریکونسي ده. تیر ساعت کې مو فریکونسي تعریف کړې ده او د هغې په اړوند باندې مو زیات معلومات ترلاسه کړي دي. په دې برخه کې زاویه فریکونسي پېژنو. زاویه فریکونسي داسې تعریفوو چې د یو مکمل دوران تقسیم په یو پیریود وخت باندې عبارت د زاویه فریکونسي څخه ده او همیشه زاویه فریکونسي په اومیګا سره یعنې په یو یوناني حرف چې اومیګا نومیږي په دې سره ښودلی سو. معنا دا شوله چې که چېرته موږ تاسو یو مکمل دوران د یو اهتزاز کوونکي جسم راواخو او په یو پیریود وخت باندې یې وویشو، نسبت چې کوم ترلاسه سوی ده عبارت د زاویه فریکونسي څخه ده. د دې لپاره چې زاویه فریکونسي په پوره ډول باندې وپېژنو نو لاندې دوه حالتونه په نظر کې نیسو تر څو پر یو مکمل اهتزاز ورته تعریف کړو او بیا وروسته نوموړې فارموله ورنه ترلاسه کړو. د دې لپاره څنګه کولی شو؟ مکمل اهتزاز پخوا مو هم تعریف کړی ده چې په یو اهتزازي حرکت کې یو مکمل دور ته مکمل اهتزاز ویل کېږي. مثلا دا یو ساده رقاصه ده او دا ساده رقاصه کې مو جسم تر همدغې نقطې پورې ورساو. کله چې د A د نقطې څخه جسم پرېښودل شي نو بیرته به د B نقطې ته و جسم ورسېږي. کله چې د B نقطې ته ورسېدو نو که چیرې جسم د همدې نقطې څخه پرېښودل سي و د O نقطې ته ورسېږي، له O څخه به B ته ورسېږي، له B څخه به بیرته O ته او له O څخه به A ته ورسېږي. دا ډول حرکت ترسره کېدلو ته یو مکمل اهتزازي حرکت وایي. یو د دغه مکمل اهتزازي حرکت وخت مو ټي یا پیریود ویلی. نو اوس څنګه وایي چې که چېرته یو مکمل دور ترسره شو او یو مکمل دور په دایروي حرکتونو کې دوه پای رادیان که چېرته د A نقطې څخه په حرکت باندې یو جسم پیل وکوي او منظم ډول باندې بېرته تر همدې نقطې پورې ورسېږي نو 360 درجې یا 2 پای رادیان زاویه به طی شي. نو د مکمل دوران ویشل په یو پیریود وخت باندې عبارت د زاویې فریکونسي څخه ده. دویم که چېرته جسم همهغې کیفي نقطې ته ورسېدو چې په حرکت باندې پیل کړی ده بېرته په اهتزاز باندې شروع یا پیل وکوي نو جسم به بالفرض تر همدغې C نقطې پورې ورسېږي. نو کله چې له A څخه یو جسم په حرکت باندې پیل کوي B ته رسېږي، له B څخه بیرته A ته رسېږي او له A څخه بیرته C ته رسېږي نو دغه وخت چې کوم ترسره شوی ده یو مکمل دوران جمع یې د T کوچنی وخت یا کم وخت له A نه تر C پورې دغه فاصلې طی کولو وخت ته کوچنی T وایو. او همدارنګه که چېرته په لومړني حالت کې له A څخه په حرکت باندې پیل وکوي او مکمل دوران ترسره نه کړي نو تر C پورې چې جسم رسېږي دې ته مو بیا د T وخت ویل کېږي. مهمه خبره دا ده چې په دې وخت کې د اولنۍ نقطې څخه چې جسم په حرکت باندې پیل کړی ده تر C نقطې پورې په دواړو وختونو کې فاصلې یو له بله سره مساوي دي. دا چې دا فاصلې په دواړو وختونو کې سره مساوي دي نو له دې څخه موږ کولی شو زاویه فریکونسي ترلاسه کړو. د دې فریکونسي د ترلاسه کولو لپاره څنګه لیکلی شو؟ د دې فریکونسي د ترلاسه کولو لپاره داسې لیکو چې که جسم له A څخه و C ته ورسېږي دا فاصله که چېرته پر X1 سره وښیو او په بل ځل باندې جسم یو وارې له A څخه B ته او له B څخه A ته او بیا بیرته C ته ورسېدل، A څخه B له B څخه بیرته A او C ته ورسېدل دا وخت که چېرته پر X2 سره وښیو فاصله پر X2 سره وښیو. X1 او X2 دواړه فاصلې په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي دي. د X1 فاصلې طی کولو لپاره T وخت ته ضرورت ده او د X2 فاصلې طی کولو لپاره T جمع T وخت ته ضرورت ده. نو د دې لپاره اوس څنګه کولی شو؟ کله چې دواړه وختونه په خپل منځ کې سره مساوي شول د اهتزازي حرکت لپاره مو په تېر ساعت کې معادله ترلاسه کړې وله او هغه په دې ډول باندې چې X مساوي کېږي له A ضرب د کوساین د اومیګا T جمع فی
په دې ډول باندې کوي. کله چې دواړه فاصلې سره مساوي شي نو په دواړو فاصلو د مساوي والي په وخت کې یوازې وختونه راخو او فاصلې لپاره فارمولونه لیکو. یعنې د اکس یو لپاره د اکس یو لپاره نوموړې فارموله داسې شکل لري چې ا ضرب د کوساین دی اومیګا ټي اومیګا ضرب که دا پی په نظر کې ونه نیسو هیڅ په نظر کې ونه نیسو یعنې فاز په نظر کې نه نیسو تر څو پرې معادله راته اسانه شي نو داسې به ولرلی شو چې اومیګا ضرب دی ټي. او همدارنګه د اکس دو فاصلې لپاره بیا داسې لیکلی شو چې ا ضرب د کوساین دی اومیګا ټي جمع کوچنی ټي. اوس کله چې اکس یو فاصله د اکس دوه سره مساوي شي نو دا دواړه قیمتونه هم په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي کیږي او داسې به ولرلی شو چې ا ضرب د کوساین دی اومیګا ټي مو مساوي ده له ا ضرب د کوساین دی اومیګا ضرب د ټي جمع ټي. یا داسې لرلی شو چې ا ضرب د کوساین دی اومیګا ټي مو مساوي ده له ا ضرب د کوساین دی اومیګا به ټي ته ضرب په اومیګا ټي جمع اومیګا کوچنی ټي. ښه که دواړو لوري ته چېرته وکتل شي نو دا مقدارونه ټول په خپل منځ کې یو له بل سره مساوي دي. د ا فاصله د ا فاصلې سره امپلیتود دا مساوي ده. کوساین د کوساین سره مساوي ده. اومیګا ټي د کوچنی اومیګا ټي سره مساوي ده. یوازې تفاوت د یو مکمل دوران ده او د یو مکمل دوران وخت ته موږ تاسو څه ویلی وو اومیګا ټي ویلی. که نوموړی اومیګا ټي قیمت چې د یو مکمل دوران وخت ده داسې ولرلی شو چې دا مساوي له 2 پای سره ده نو د دې لپاره وروسته چې د اومیګا قیمت پیدا کړو دواړه لوري پر ټي باندې ویشو. کله چې په ټي باندې وویشل سول نو ټي به د ټي سره اختصار سي او یو فارموله به ترلاسه سي چې نوموړې فارموله مو عبارت د اومیګا مساوي 2 پای تقسیم پر ټي ده. معنا دا شوله چې موږ په نوموړې فارموله باندې کولی سو زاویوي سرعت پیدا کړو. د دې زاویوي سرعت پیدا کولو لپاره یو اسانه او ساده مثال دا شول ځکه چېرته جسم اهداز کوونکی جسم د یوې نقطې څخه په حرکت پیل بي ته او بیرته ا ته ورسېږي او 1 ثانیه وخت ونیسي نو ویلی سو چې زاویوي فریکونسي یا اومیګا یې مساوي له 2 پای سره ده. که چېرته په نیمه ثانیه کې ورسېږي کوساین یې 4 پای ده. که چېرته په 2 ثانیې کې ورسېږي زاویوي فریکونسي عبارت د پای څخه ده. دا نوموړې موضوع مو د زاویوي فریکونسي لپاره درلود. راځو یوې بلې مهمه موضوع ته او نوموړې مهمه موضوع هم په اهتزازي حرکتونو اړوند ده چې رقاصه ده. څنګه رقاصه ډولونه لري او څنګه یې هر یو ډول تعریفولی شو او په هغې کې کوم مهم قیمتونه دي. رقاصه مهمه خبر دا ده چې رقاصه په 2 ډوله ده. یو ته یې فنري رقاصه وایي فنري رقاصه او بلې ته یې هم ساده رقاصه وایي. ښه رقاصه په خپله باندې څرخېدل یا تاوېدل یا رقص ته ویل کېږي. د رقص څخه اخیستل شوی ده. نو د دې لپاره اوس څنګه کوو؟ اول فنري رقاصه تعریفوو چې فنري رقاصه مو کومې رقاصې ته ویل کېږي؟ اول فنري رقاصه که د هغې رقاصې څخه عبارت ده چې یو فنر په یو نوسان حرکت سره اهتزازونه ترسره کړي. د مثال په ډول باندې من دغه رقاصې ته یوه فنري رقاصه ویلی شو که چېرته نوموړی فنر حلقې سره نږدې او پرېښودل سي اهتزازي حرکت به ترسره کړي. او یا هم که چېرته په عادي حالت څخه حلقې سره لرې او بیا پرېښودل سي یو اهتزازي حرکت به ترسره کړي. دغه اهتزازي حرکت چې ترسره کېږي یا دغه عمومي ټول جوړښت ته فنري رقاصه ویلی شو. په دغه فنري رقاصه کې یو شی د هوک د قانون په اساس ډېر زیات مهم ده او هغه دا چې کله چې فنر په دې حالت باندې واقع وي په دې حالت کې که نوموړی فنر کش کړل سي او پرېښودل سي ولې د خپل د تعادل د نقطې څخه پورته نوموړی جسم ځي؟ علت پکې دا ده چې په دلته د هوک قانون موجوده او ارتجاعي قوه پکې موجوده. نو په همدې اساس باندې فنري رقاصې هغه مهم حالتونه داسې وړاندې کولی شو. په فنري رقاصه کې 4 مهم کمیتونه او د هغې لپاره فارمولې پیدا کوو. اول د فنري رقاصې
تعجیل. د فنري رقاصي تعجیل د لاندې یوې فورمولې څخه ترلاسه کولی شو. د هوک د قانون په اساس باندې مو په تیر ساعت کې ویلي ول چې د هوک قانون همیشه مساوي ده له منفي کا اکس. اکس هغه فاصله ده کوم چې فنر په اساس باندې کش کیږي. لکه موږ تاسو په شکل کې وکتل که بالفرض دا د فنر عادي حالت وي او په بل ځل باندې فنر کش سوی دومره کش سوی دغه فاصلې ته د اکس فاصله ویل کیږي. خو کله چې تعادل د نقطې کله چې دغه فنر پرېښودل سي او نو بیا دې نقطې ته رسېږي یعنې ټولې حلقې ډېر سره نږدې کېږي دې ته بیا منفي اکس وایي. جهت یې یوازې څنګه ده منفي ده او د کا قیمت د فنر د حلقو په شخوالي پورې ارتباط لري. په هر اندازه چې د فنر حلقې شخې د کا قیمت یې لوی او په هر اندازه چې نرمې وي د کا قیمت یې کوچنی. له نوموړې رابطې څخه اف بیا د 11 ټولګي د نیوټن د قانون په اساس باندې همیشه ام ضرب د ا سره مساوي اف مساوي ام ضرب د ا منفي کا ضرب دی اکس. د تعجیل د پیدا کولو لپاره نوموړې فورمولې څخه تعجیل پکې موجود ده منفي کا اکس. تعجیل دواړو لوري په تعجیل یعنی په د ا پر ضریب ام باندې ویشو. ام به د ام سره اختصار سي او د ا تعجیل قیمت به منفي کای پر ام اکس څخه عبارت. معنا دا شوله چې په فنري رقاصه کې موږ تعجیل په همدغه فورموله باندې ترلاسه کولی شو. اول دلته به یې ولیکو چې د ا قیمت مساوي شو له منفي کای تقسیم پر ام ضرب دی اکس. دویم سرعت څنګه ترلاسه کولی شو یا زاویوي سرعت څنګه ترلاسه کولی شو. زاویوي سرعت د زاویوي سرعت د ترلاسه کولو لپاره که تعجیل همدغه فورموله په نظر کې ونیسو منفي کا تقسیم پر ام ضرب دی اکس. که دې رابطې ته مو اوله رابطه ووایو. یوه بله رابطه مو د 11 ټولګي په فزیک په دوراني حرکتونو کې درلودله او ورې مو داسې درلودل چې د ا قیمت یعنې تعجیل مو مساوي ده بیا بالخصوص زاویوي تعجیل همیشه مساوي ده له منفي اومیګا مربع ضرب دی اکس. نوموړې فارموله یا نوموړې رابطه مو د 11 ټولګي د فزیک څخه راواخیسته. یا داسې ویلی شو چې په 11 ټولګي په دایروي حرکتونو کې موږ تاسو خطي سرعت درلود او خطي سرعت همیشه مساوي ده له اومیګا ضرب د آر د دایرې شوه یا داسې لیکلی چې وي مساوي کېږي اومیګا ضرب د اکس. او تعجیل د ترلاسه کولو لپاره بیا عمومي فارموله داسې لرو د خطي سرعت چې اومیګا وي مربع تقسیم پر آر باندې. نو ا به مساوي سي که چیرته د وي مربع پر ځای باندې دا قیمت ولرو وضع کو نو اومیګا به مربع سي او آر به هم مربع سي تقسیم پر آر باندې. مربع به د آر سره نفع او ا به مساوي سي له اومیګا مربع ضرب د آر یا ا به مساوي سي له اومیګا مربع ضرب د اکس. که اکس فرض کو او یا آر فرض کو یو بل سره کوم فرق نه. نو دوه رابطې مو ولرلې او په دغو دواړو رابطو کې د اقلیدس د اصولو په اساس باندې که دوه کمیتونه د یو عایلي کمیت سره مساوي دوی په خپل منځ کې هم سره مساوي. تعجیل سره مساوي ده او له هغې څخه وروسته منفي اومیګا مربع ضرب د اکس مو مساوي ده له منفي کای پر ام ضرب د اکس. که دواړه لوري چیرته په اکس یا په منفي اکس باندې وویشو منفي اکس دا لوری هم په منفي اکس باندې ویشو اکس به د اکس سره منفي په منفي باندې مثبت اکس د اکس سره منفي په منفي مثبت اومیګا مربع به مساوي سي له کا تقسیم پر ام باندې. موږ نه خو زاویوي سرعت غوښتل سوی مربع نه ده غوښتل سوی نو باید څنګه وکوو اومیګا مربع مساوي کای پر ام دواړه لوري تر جذر لاندې نیسو دا لوری هم تر جذر لاندې نیسو. نتیجه به دا شي چې توان به له جذر سره نفع او وروسته به ولرلی شو چې اومیګا مساوي کېږي له کای پر ام تر جذر لا. معنا دا شوله چې زاویوي سرعت په همدغه فارمول باندې ترلاسه کولی شو. بل په دریم حالت کې په فنري رقاصه کې پیریود ترلاسه کوو چې دا به موږ څنګه ترلاسه کوو. په دریم حالت کې په فنري رقاصه کې پیریود په لنډ ډول باندې لیکو پیریود. د پیریود د ترلاسه کولو لپاره مخکې مو یوه فارموله په زاویه فریکونسي کې ترلاسه کوو هغه په 2 پای تقسیم پر ټي باندې وه.
نو کله چې ټي پیریډ وي که دوه کمیتونه که په یو تناسب کې د طرفین یا وسطین ځای تغییر وکړي په تناسب کې کوم تغییر نه راځي په اسانه او په ساده ډول باندې داسې ویلی شو چې ټي مو مساوي ده 2 پای تقسیم پر اومیګا اوس داسې لیکو چې ټي به مساوي سي 2 پای په خپل حال باندې ضرب د اومیګا داسې اوس لیکلی چې 1 پر اومیګا له دې نه وروسته ټي به مساوي سي 2 پای په خپل حال باندې ضرب دی یو په خپل حال باندې د اومیګا پر ځای باندې اوس خپل قیمت وضع کوو څه شی وضع کوو کای پر ام تر جذر لاندې یا ټي به مساوي سي 2 پای په خپل حال باندې لیکو ضرب دی کله که دا صورت ته یوسو نو صورت او مخرج به یو بل ته تبدیل سي کای پر ام پر کا تر جذر لاندې په نوموړې فارموله باندې موږ تاسو کولی شو پیریود پیدا کړو د یو فنري رقاسي پیریود په همدغه فارمول پیدا کولی شو چې 2 پای ضرب دی ام تقسیم پر کا تر جذر لاندې دا د پیریود پیدا کول څلورم حالت په څلورم حالت کې فریکونسي پیدا کوو یا د فنري رقاسي فریکونسي د فریکونسي د پیدا کولو لپاره به کومه فارموله ترلاسه شي موږ مخکې ویلي ول چې همیشه پیریود او فریکونسي دواړه په خپل منځ کې د ضرب حاصلې د یو سره مساوي کله چې د یو سره مساوي سي نو په دې حالت کې اوس ویلی شو چې اف به مساوي شي یو تقسیم پر ټي باندې یا داسې لیکلی شو چې اف به مساوي سي یو په خپل حال باندې او د ټي پر ځای باندې د خپل قیمت وضع کوو 2 پای ضرب دی ام تقسیم پر کا تر جذر لاندې اسانه او ساده داسې ویلی شو که چېرته نوموړی کسر موږ تاسو ساده کړو یعنې کسر الکسر په ډول باندې ساده کړو یو تقسیم پر 2 پای په خپل حال باندې پاتې کېږي ضرب دی کا به صورت ته لاړ شي او ام به په مخرج کې واقع شي په دغه فارموله یعنې په دې څلورمه فارموله باندې د فنري رقاسي کولی شو فریکونسي ترلاسه معنا دا سوله په دې برخه کې مو د فنري رقاسي لپاره 4 فارمولونه ترلاسه کړل فنري رقاسي تعجیل په دې فارمول زاویوي سرعت یې په نوموړي فارمول چې اومیګا مساوي کېږي کای پر ام تر جذر لاندې پیریود پیدا کولو لپاره ټي مساوي کېږي 2 پای ضرب د ام پر کا او فریکونسي پیدا کولو لپاره فارمول اف مساوي ده له 2 پای ضرب د کای پر ام باندې ترلاسه کولی شو دا چې د نن ورځې موضوع مو همدومره وله په راتلونکي ساعت کې به انشاءالله ساده رقاصه او د هغې خاص حالتونه ووایو